دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې ویزیټینګ کارډونه جوړ کړئ. او دوستانو که چیرې ستاسو یو دکان وي، ستاسو یو بزنس وي او تاسو غواړئ د هغه دکان لپاره د هغه بزنس لپاره کارډ جوړ کړئ، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دوستانو مختص به کله هم تاسو د خپل دکان لپاره یا د خپل بزنس لپاره کوم کارډ جوړوئ، نو تاسو به بازار ته ولاړ اصل به کمپیوټر والا ته ورلاست، هغه به له تاسو څخه 300-400 روپۍ کارډ کړي او تاسو به یې کارډ تر جوړ کړئ. نو اوس دوستانو زه تاسو ته ډېره اسانه طریقه درښیم چې اوس تاسو په خپل موبایل کې د خپل دکان لپاره د خپل بزنس لپاره په ډیرې اسانۍ سره د خپلې خوښې کارډ جوړولی شئ. نو ډیره خوندوره طریقه ده، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغې طریقې څخه فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کومنټ کې مې تاسو ته د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ډېر اسانه ده دوستانو. ګوره په دې کې موږ سره اول اپشن دی کریټ په نامه، په دغه کریټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کریټ اپشن باندې کلیک وکړئ، نو دوستانو دغه ټول ډیزاینونه دي، په دې کې تقریبا تر 200 هم زیات ډیزاینونه دي. نو هر ډیزاین چې مو خوښ په هغه ډیزاین کې اوس دلته تاسو په ډېرې اسانۍ سره کارډ جوړولی شئ. دوستانو په دې کې تاسو ته فرنټ سایډ هم راړوي، بیک سایډ هم راړوي. کله چې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته بیا راړوي. دغه رقم که چیرې ستاسې هوټل وي، ستاسې یو دکان وي، یا تاسې موټر چلوئ د ډرایوینګ لپاره کارډ جوړوئ، نو هغه تاسو دلته کولی شئ. نو راځو دوستانو اوس مثال دلته زه یو کارډ راخلم، هغه کارډ ایډیټ کوو. نو زه تاسو ته طریقه درښیم چې موږ کارډ ایډیټ کولی څنګه. سو اوس مثال دغه ډیزاین ما خوښ شو، خالي په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ. دغه یې ګوره بیک سایډ دلته ورته لیکلي هم دي، وایي دغه یې بیک سایډ ده. فرنټ سایډ به تاسو څنګه راولئ، په دغسې کله تاسو کلیک وکړئ، ګوره اوس یې فرنټ سایډ رالی. دغه ټوټل شان تاسو کې چینجولی شئ، نوم ور بدلولی شئ، لوګو ور بدلولی شئ، د دغه ډیزاینونو رنګونه ور بدلولی شئ، یعنې ټوټل ایډیټینګ کې کولی شئ. راځو تاسو ته یې طریقه درښیم. ګوره دوستانو اوس دلته تاسو یو ایډیټوئ، ډېر ټیم اخلي. CR نمبر کې ولیکه، بیا ایمیل ورکړه، بیا ایډرس کې ولیکه، لوګو راواخه. دا ډېر ټیم اخلي. زه تاسو ته ډېره اسانه طریقه درښیم. کله چې دوستانو دلته تاسو لاندې راسئ، یو اپشن دی د پروفایل په نامه، په دغه پروفایل اپشن څخه کله تاسو کلیک وکړئ، خالي دغه خانې ډکې کړئ. ګوره دا ما ډکې کړي دي. دلته نوم کې ولیکئ، فون نمبر کې ولیکئ، ایمیل کې ولیکئ، هر شی ګوره دلته ورته لیکلي دي، دلته تاسو دغه شان کې ولیکئ. نو بیا اتوماتیک هغه شان هلته راځي. نو کله چې تاسو دغه خانې ډکې کړئ، خالي په سیو بټن کلیک وکړئ، په هغه ډیزاین کې به کارډ دستي تیار شي. دغه رقم اوس که مې نور ایډیټینګ کې کوئ، دلته خو تاسو ډیزاین فرنټ او بیک سایډ ور بدلولی شئ. په دې کې دویم اپشن دی BG په نامه، په دې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته یې رنګ تاسو بدلولی شئ. اوس دغه رنګ مې خوښ هغه کارډ دغه رنګ ته واوښتی، بل کلر مې خوښ په هغه کلر کلیک کوئ، دلته یعنې تاسو په BG کې رنګ ور بدلولی شئ. بیا په دې کې په ټیکس کله هم تاسو کلیک وکړئ، دلته ګوره تاسو نور ټیکس کلیکولی شئ، هر شی تاسو کلیکوئ هغه تاسو کلیکولی شئ. مثال ما ګوره دلته موبایل نمبر کې ولیکل، هر شی تاسو کلیکوئ هغه کې ولیکئ، په اپلای بټن کلیک وکړئ، ګوره دا دلته راغلی. اوس مې هر ځای خوښ و هغه نمبر تاسو هلته په هغه پوزیشن باندې ښوولی شئ. او کوم چیرې کلر ور بدلوئ، دلته هم ګوره تاسو ایډیټینګ کولی شئ، خط غټوئ کوچنی کوی شئ، دلته هم ګوره غټوئ کوچنی کوی شئ. دغه رقم کوم کلر ور چینجوئ، په دغه کلر څخه کله تاسو کلیک وکړئ، هر کوم کلر چې مې ورکوئ هغه کلر دلته تاسو ګوره ورکولی شئ. نو اوس مثال ما دا دلته کېښوئ. بیا بیرته راځو، ګوره په دې کې بل اپشن دی د آیکنز په نامه، په دغه آیکنز کله تاسو کلیک وکړئ دوستانو، دلته ګوره دغه آیکنان تاسو راخیستلی شئ. مثال ما دا آیکن راواخیستی، هر آیکنز تاسو خوښ وو، ټوټل آیکنان هلته موجوده دي. دلته یې زه ږدم، د دې هم زه رنګ ور بدلوم. دلته هم ګوره له موږ سره د کلر اپشن ده، په دې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته هم ګوره تاسو کلر ور چینجولی شئ. بیا په دې کې بل اپشن ده شیپس، دلته تاسو شیپس راخیستلی شئ، دلته هم ګوره تاسو راخیستلی شئ. نو دا ټوټل شیپونه دي، دغه هم تاسو کې ورکولی شئ. بیا په دې کې بل اپشن ده ایمیجز، په دې ایمیجز کله تاسو کلیک وکړئ، دلته ګوره تاسو تصویر راخیستی شئ. مثال که چیرې له تاسو سره ستاسو د دکان لوګو جوړوئ، د اکیډمي لوګو جوړوئ، هغه تاسو راخیستی شئ. مثال ما دغه لوګو راواخیسته، په دې باندې ما ګوره دلته کلیک وکړئ، کله چې تاسو په دې کلیک وکړئ، په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. اوس مو هر ځای خوښ و، هلته سمپله تاسو دغه خپله لوګو خپل تصویر کې ورکولی شئ. بیا بیرته شاته راځو، ګوره په دې کې په لوګوز کې هم دلته تاسو جوړ شوي لوګو هم راخیستی شئ. ګوره دا جوړ شوي لوګو، دا اپشن ما پرېښی و. بیا په دې کې بل اپشن د QR کوډ، دلته تاسو د QR کوډ اپشن هم کې اضافه کولی شئ. بیا په دې کې بل اپشن د ټیمپلیټس. اوس دوستانو مثال که چیرې تاسو دغه ډیزاین نه وي خوښ، بل ډیزاین مو راخیستی، په ټیمپلیټ کلیک وکړئ. اوس زه مثال دا ډیزاین راخلم، ګوره په دې ډیزاین کې بیا په څونه اسانۍ سره هغه جوړ شو. دا ډیزاین مې نه و خوښ، بل ډیزاین مو راخیستی، په دې ډیزاین کلیک وکړئ. دلته ګوره تاسو سایډونه هم کتلی شئ، دا یې فرنټ سایډ ده،
او دا بیک سایډ ده. هر ډیزاین چې دوستانو خوښ و خالي په هغه ډیزاین کلیک کوئ، هغه ډیزاین به اتوماتیک دلته راځي. دلته ګوره تاسو فرنټ او بیک سایډ هم کتلی سي. اوس کوم چیرې دا خوښ و په ډاونلوډ بټن کلیک وکړئ، دغه کارت به له تاسو سره ډاونلوډ سي او کوم چیرې په دغه اپلیکیشن کې بیرته سیو کوئ په سیو بټن کلیک وکړئ. نو زه دا ډاونلوډوم، په ډاونلوډ بټن کلیک وکړئ، ګوره دواړه سایډونه یې رالو، فرنټ سایډ هم رالی، بیک سایډ هم رالی. نو تاسو یې یو وار فرنټ سایډ ډاونلوډ کړئ، بیا بیک سایډ ډاونلوډ کړئ، دکان ته در سره یوسئ، بازار ته در سره یوسئ، نو هغه تاسو ته په 100 یو نیم سل روپۍ راباسي. نو دغه رقم دوستانو د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی سئ د خپلې خوښې کارډ جوړ کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ سي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.